د لوی خدای په نامه دوستانو ستړي مسئ او جوړ په خیر. هر انسان د خپل مسلک سره په څنګ کې پر ځینې ټولنیزو موضوعاتو باندې مسؤل او لازمي ده چې په هغه اړه چې دی پوهیږي، هغه پوهه چې د ټولنې د کارونو د ټولنې د زحمتونو په پایله کې خپل ځان ته حاصله کړې وي، هغه تر نورو ولسونو، تر نورو خلکو او تر نورو نسلونو پرې ورسوي. په همدغه نیت موږ پخوا یو ځل د دې کوښښ کړی و چې له خپل ولس او خپلو نسلونو سره هغه مواد، هغه څه چې موږ په پوهېدلو راټول او تر نورو نسلونو او تر نورو خلکو پورې مو د خپلې وجیبې په توګه ورسوو. اوس د یوې بلې سلسلې د پیل دپاره د یوې داسې ازادې مطالعې یا ازادې زده کړې پر اساس باندې نوو نسلونو او ځوانانو ته ځینې خاص درسونه په خاصو مواردو کې ملازمه وبلل چې دغه دوی سره شریک کړو. موږ همیشه په علومو کې منجمد پاتې سوي یو، یعنی کانکریټي پاتې سوي یو چې له نسلونو څه ویل سوي هماغه یي. ولې په نور نړۍ کې معمول دا دی چې همیشه له حالاتو سره له وختونو سره مسایل بدلیږي. نو په دې اساس د اوسنۍ کمپیوټري زمانې یا فیسبوکي زمانه کې په عمومي توګه لیکنې، ادب او هنر ته د خلکو ډېر پام راوښتی دی. ډېر ځایونه وینم چې شعر په نظم تیریږي، نظم په نثر تیریږي، نثر په یو بل مفهوم تیریږي. خو د اوسنۍ نړۍ سره په تعاملاتو کې، د اوسنۍ نړۍ سره د یو ځای پرمختګ کې دغه مسائل خپل خاص تعریفات لري، خپل خاص مسائل لري، خپل خاص اړخونه لري چې دا لازمي ده چې تر هغه حده زموږ په وس کې ستاسو سره شریک کړو. زه په عمومي توګه خپل بحث د کلام یا په عمومي توګه د خبرو د شکلیاتو څخه شروع کوم. په عمومي توګه موږ چې خبرې کوو یا لیکنې کوو دا په 3 چوکاټونو کې کوو. پخوا معمول دا و چې نظم او نثر موجود، ولې زه د یوې نوې تیورۍ سره رامخته کېږم. زه په عمومي توګه کلام، که هغه شعري کلام وي که عادي کلام وي، هغه زه په 3 برخو ویشم چې یو به نظم وي، یو به نثر وي او بل به وزن وي. یعنی منظوم کلام، منثور کلام او موزون کلام. خپل دغه بحث دپاره زه شروع له نظم څخه کوم چې موږ له پخواني تعریف څخه تر اوسه پورې نظم هغه چوکاټ ته ویلی دی چې په هغه کې د قافیې، ردیف او سیلابوتنیک وزن قیدونه موجود وي. اوس نو سیلابوتنیک وزن څه شی دی؟ تاسو پوهیږئ چې په ادب کې یا په ژبه کې هر کلمه له څو کانسونینټونو او څو واولونو څخه جوړیږي، یا له څو کانسونینټونو یو واول څخه جوړیږي. په هر کلمه کې، په هر جمله کې چې هر څومره واوله موجود وي، هغومره سیلابونه یا څپې موجود وي. سیلاب یعنی هر هغه आवाज چې په یو دمې د خولې ووځي. مثلا موږ د سیلابونو د شمیر دپاره یو ښه عادي مثال دا ورکولی سو: زه، یم، زمه، ری، پر، دی، نه، ړی، له، ما، تل، نه، سته. دغه هر یو ځل چې د اواز وځي دا یوه هجا ده. دا معلومداره خبره ده چې په ځینې هجا یا په ځینې سیلابونو کې به څو کانسونینټونه یو واول وي، په ځینو کې به یوازې یو واول وي، په ځینو کې به یوازې یو کانسونینټ یو واول وي. دا فرق نه کوي. ولې؟ پر هر واول باندې یو هجا حتما جوړیږي. د موزون کلام دپاره، د منظوم کلام دپاره موږ 2 ډوله نظمونه لرو. یو هغه نظمونه دي چې هغه هم قافیه لري او هم ردیف لري. دې ته موږ مقفا مردف نظمونه وایو. که چیرې بیا محتوا شعري وه، بیا نو دا د نظم په چوکاټ کې مقفا مردف شعر دی. دا چې شعر څه شی دی دا زموږ ستاسې یو بل بحث دی. نو
اوس تاسې ګورئ په نظمونو کې همیشه د بیتونو مصرع په خپل منځ کې د سیلابوتنیک وزن له لحاظه یو شی وي او دغه بیتونه په عمومي توګه هر بیت د یوې قافیې په وسیله د بل بیت سره تړل کیږي. مثلا څه خواږه خواږه ګوري، وژنې مې چې مې مړه ګوري، سترګو ته دې ووایه نور دې ماته نه ګوري. اوس څه خواږه خواږه ګوري، وژنې مې چې مړه ګوري، دواړه مصرع اوه سیلابه سوې. بل بیت یې سترګو ته دې ووایه اوه سیلابه، نور دې ماته نه ګوري اوه سیلابه. دلته تاسو ګورئ کله کله په پښتو شعر کې یو شی کیږي چې په ځینو ابیاتو کې یوه یا دوې څپې اضافه کیږي چې دا یو عادي خبره ده، حتی د رحمان بابا په شعرونو کې هم شته، ولې هغه دغه مناسبت له منځه نه وړي. دا په دغه څلوریزه کې تاسو وګورئ چې قافیه په څو مصرو کې موجوده ده. خواږه مړه نه، دا هم قافیه کلمې دي یا هغه قافیه ده چې دغه مصرع په خپل منځو کې سره تړلې ده. اوس ځینې دغه نظم خپله ردیف هم لري، ګوري ګوري ګوري، په ټولو کې عینا تکرار شوې کلمه دا هغه ردیف دی چې د ټولو بیتونو په آخر کې د ټولو مصرو په آخر کې راغلی دی. اوس کله چې موږ د موزون کلام څخه راتیریږو نو راځو منصور کلام. موږ په معمول توګه په پخواني تعریفاتو کې مو د نظم ویلي وه چې نظم د ملغلرو پیلو ته وایي او نثر د ملغلرو شیندلو ته وایي. نو کله چې اوسني منصور کلام ته راځو، هغه کلام چې د قافیې او سیلابوتنیک وزن له قیدونو خلاص وي هغه ته موږ منصور کلام وایو. لکه هره ورځ چې کله ستا د ستاینې پر لاره ځم، په غم ځپلو سترګو هغه ښکلا پلټم چې ستا ذات دی، او هره ورځ مې کارونه په عاجزۍ سره سرته رسوم، له خپلو خویندو او ورونو سره مې مرسته کوم تر څو درانه بارونه د ژوند په تاو راتاو لارو کې سم کش کړي، او هره ورځ په زړه کې وایم په خوښۍ او غم کې، په ناکامۍ او کامیابۍ کې، په لمر او باران کې، ای ستر ربه چې یوازې ستا امر پر ځای سي. دا یو عادي کلام دی، په دې کې نه داخلي وزن ستا او نه هم د سیلابوتنیک وزن ستا. اوس دلته تاسو ته سوال پیدا کېږي چې نو داخلي وزن څه دی؟ موږ دوه ډوله وزن لرو. یو هغه وزن دی چې هغه حسابیږي چې ما تاسو ته وشمېرئ د سیلاب په توګه، بل ریدم یا ډنګ دی یا هغه د اوازونو کښته پورته کېدل دي. دا یو داخلي موسیقي ده د شعرونو یا د نظمونو. موږ په مجموعي توګه دغه نظم په ټولو نظمونو او وزنونو کې لرو، مګر سپین شعر او آزاد شعر د دغه شعرو خاصه مقیده دغه چې د مشخصه چې ده همدغه داخلي یوازې وزن دی. اوس نو کله چې د نثر څخه وځو، دلته اوس یو شی پیدا کیږي، هغه دا چې تاسو ولیدل په نظم کې موږ د سیلابونو شمیر برابر ودرلود، قافیه مو درلودل، ردیف مو درلودی. دا نظم سو، او هغه چې دغه قیدونه یې نه درلوده هغه نثر سو. دلته یو چوکاټ د باندې پاته کیږي چې هغه سپین شعر یا آزاد شعر چې اوس ځوانان ورته وایي. هلته یوازې مشخصه که په نظم کې دا چوکاټ او نظم دی، په نثر کې دا سادهوالی دی، نو په وزن کې یوازنی قید یا هماغه داخلي وزن دی. اوس مثلا د پسرلي په یوه ښکلي سهار چې غوړېدلې وي پر مځکه د مستیو لمن، چې د خزانه بې خبره بلبل زموږ د کړکۍ مخې ته په نازولو په نازکو په بې صبرو پنجو د سرو غوټیو ګریوانونه څیري. د پسرلي په یوه ښکلي سهار چې شیخ پرې ایښې وي د ذکر کیسه، چې د زاهد پر شونډو ګرځي د خیام ترانې، په مرغلینو څاڅکو پرخې پرېولې وي غاټول او ګلاب،
زه به راځم او ستا په غاړه کې بهار اچوم. هغه چې تل دې غوښتی، هغه چې ډېر دې خوښ و، ستا د خوبونو ستا د هیلو امیل پر سپین باړخو به دې راتوی سي له خوښیه اوښکې دانه دانه برغړې، غیږ به دې وغوړېږي، ما به دربولې څنګ ته، خوښي او بیره به دې پاڅې له خوبجنو سترګو، خوښي د سپینو مرغلرو د هار او خوښي زما د لیدو بیره مرموزه بیره، د بیلتانه خبرې د جدایي اندېښنې، غیږ به دې وغوړېږي، ما به دربولې څنګ ته، خو زه به لیرې یمه، د تندر غږ به دې راویښه کړي له خوبه څخه او زما پر قبر به باران وریږي. اوس دلته په دغه ستاسې په مشهوره اصطلاح آزاد شعر کې نه قافیه سته، نه سیلابوتنیک وزن سته، نه نثر دی. نو دا یو دریم شی دی چې اساس یې وزن دی. نو په دې اساس زه اوس کلام په درې برخو ویشم: منثور کلام، منظوم کلام او موزون کلام. یعنی د نثر اساس همهغه روانوالی او سادهوالی دی، د نظم اساس هغه منظموالی، د قافیې ردیف او سیلابوتنیک وزن قید دی، او د وزن اساس یوازې دغه داخلي وزن یا تون یا ریدم دی چې دلته موجود دی. درنو دوستانو، د دغه بحث د راټولېدو سره د نظم په عمومي توګه بحث هم مهم دی. دا چې دا درې چوکاټ موجود سول: د نثر، د نظم او د وزن. نو نظم او نثر خپل جلا نور چوکاټونه هم لري. اوس نو نظم دوه چوکاټه لري، لکه ما چې مخکې وویله. د نظم په عمومي توګه نظم یو چوکاټ دی، محتوا نه ده. په نظم کې هر ډول محتوا ځایږي، شعر پکښې ځایږي، شعار پکښې ځایږي، نظریات پکښې ځایږي، عامې خبرې پکښې ځایږي، دینی مسایل پکښې ځایږي. مثلا ښه مثال یې رشید بیان دی، یو دینی وینا ده ولې مکمل د نظم په چوکاټ کې دی. موږ یو نظم ته هغه وخت شعر ویلی سو چې چوکاټ یې د نظم یې، ولې محتوا یې شعري یې. دا چې شعر څه شي دا زموږ د یوې بلې ویډیو بحث دی چې زه به یې تاسو ته بیا په بله ویډیو کې وړاندې کړم. په نظم کې هر ډول مسایل وړاندې کېږي، ولې نظم چې ما مخکې ویل په دوه ډوله دی. یو هغه نظمونه چې وزن، قافیه او ردیف درې سره ولري: د خلوت پر لورې تلمه، میخانه راغله له کومه، نیت مې تا ته د سجدې و، بدخانه راغله له کومه، نه خبر د څوک په شمه، نه پانوس ته څوک ورګوري، دې محفل ته د بېدردو پروانه راغله له کومه، تیور ویښته مې پکښې سپین کړل، هغه خوم هغه ساقي دی، په قسمت کې مې دا تشه پیمانه راغله له کومه. اوس دلته ګورئ: د خلوت پر لورې تلمه، میخانه راغله له کومه، نیت می تا ته د سجدې و، بدخانه راغله له کومه، نه خبر دی څوک په شمه، نه پانوس ته څوک ورګوري، د محفل ته د بې دردو پروانه راغله له کومه. د هغه سیلابوتني وزن دی چې د ټولو مصرو ترمنځ په عین توګه پروت دی. قافیه: میخانه، بدخانه، پروانه، پیمانه. دا ګوري دا قافیه شوه، او ردیف یې راغله له کومه، راغله له کومه، راغله له کومه، راغله له کومه. یعنی دا مقفا، موزون، مردف نظم شو. او دوهم ډول یې یوازې موزون مقفا نظم دی چې ردیف نسته پکښې کې: مست و مشیده ستا د مینې سومه دیوانه، نه لرم آرام صبر بیتا پر زمانه، راسه راسه زما د زړه شینې حال مې ګوره، زه لکه فرهاد سومه د ژوند د بیګانه، لاس مې د ساقي په لاس کې ورکړي زړه و یار ته، سر مې ورته ایښی دی مدام پر استانه. دلته تاسې ګورئ: دیوانه، زمانه، بیگانه، استانه. دا یې قافیې دي او سیلابوتنیک وزن یې مست و مشیده ستا د مینې سومه دیوانه، نه لرم آرام صبر بیتا پر زمانه. ګورئ په سیلابوتنیک وزن یې یو شی دی. نو دا مقفا موزون نظم شو. د نثر هم عین ډول دوه ډوله لري:
یو یې مسجع نثر دی چې اوس په بشپړه توګه په پښتو کې ختم شوی دی چې په هغه کې موږ یو ډول سجع لرو چې د بایزید روښان و د نورو پخوانیو، او یو دغه عادي ساده نثر دی چې اوس ته یو ډول بل نثر پخوا موجود و چې اوس نسته چې هغه ته متکلف نثر ویلی چې په سختۍ به ویل کېدی او په هغه کې داسې جوړښتونه موجود و چې دغه به یې عامې خبرې به یې سرچپه ویلې، مبتدا او خبر یې د فارسي په توګه سرچپه کېدله. نو په دې اساس موږ د نن د درس نتیجه هم دا ده چې کلام پر درې ډوله دی: نظم، نثر او وزن، چې د درې سرو تعریفات او مثالونه مې لوړ وویل. زه کوشش کوم چې هره ورځ ستاسو سره حد اقل په دغه موضوع کې یو بحث مطرح کړم چې نن موږ د کلام پر دغه انواعو وغږېدلو، بله ورځ به پر شعر وغږېږو، د شعر پر انواعو به وغږېږو، او د شعر پر داخلي عناصرو چې احساس، عاطفه او نور هغه اړخونه چې په شعر کې داخلي موجود دي هغه به هر یو ځانته او جلا تشریح کو. هیله من یم چې دا درسونه به ستاسې لپاره مفید واقع شي. د بیا لیدو په هیله، آباد، سوکاله او سرلوړي اوسئ.